وعن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال لا أو كما قال كتاب رياض الصالحين یوسلو درسلیختم نمبر باب مبارد دی کې چې د ملاقات په وخت کې لاس ملاول او پورین او په خوشاله تندی باندې ملاویدل د سنت عمل دی. په دې باب کې څلورم نمبر حدیث دی. انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته دا وی چې قال رجل یا رسول الله یو سړی ویل د الله پیغمبره الرجل منا يلقى اخاه او صديقه که یو سړی د موږ نه هغه د خپل رور سره ملاویږي یا د یو دوست سره ملاویږي اينحني له آیا دغه سړی د خپل رور او دغه دوست د ملاقات په وخت کې انحنا کولی شي او سر ته کته کولی شي؟ قال د الله پیغمبر ته لا نه سر باندې کته کې د ملاقات په وخت کې. قال دې سړی به ویل د الله پیغمبر ته ايلتزمه ويقبله اې د الله پیغمبره آیا دا سړی د ملاقات په وخت د خپل رور او دوست ته اسی غاړه ورکول شي او د بدن سره نږدې کول شي او هغه خپلول شي؟ قال د الله پیغمبر ته لا نه. قال دې سړی ته به ویل اې د الله پیغمبره فياخذ بيده ويصافحه آیا دغه سړی د ملاقات په وخت کې د غرور او دوست هغه د لاس نه نیولې شي او هغه سر لاس ملاولې شي؟ قال د الله پیغمبر ته نعم هو. دا روایت ترمذی د خودی کې دا یو خبره ذکر شو چې یو دا چې د ملاقات په وخت کې دغه شان د سر کته کول دا ناروا دي، دا پکار نه ده. دویمه مسله شو چې په دې روایت کې یعنی لاس ملاول دا بالکل ذکر شو، دا صورت عمل دی، مخکې په دې باندې حدیثونه ذکر شو، ډېر زیات ثواب لري. او دریمه مسله دا ذکر شو چې غاړه ملاول او هغه خپلول. نو په دې روایت کې د الله پیغمبر او دا ویل چې یاره دا د خپلولم نه کوي او دا د غاړه نه ور کوي. نور روایتونه وروسته روان ان شاء الله. یعنی دا علما حمله په دې باندې چې بار بار کول نه دي پکار. اره ورځ ستار مانځي کې ستاره سره سره ملاقات کی او ته خوله او چپکی داند بکار یا ته غاړه ورکه کینیم غاړه ورکه او پاسیم غاړه ورکه ارزل چې جمعه ته راځي ارزل په لار کې ملاويږي وار ورځ ملاويږي او غاړه ورکه دا عادت ته جوړول دي بکار. دا بل روایت دی وان صفان ابن عسال رضی الله عنه. صفان ابن عسال دا صحابي رضی الله عنه روایت کوي دا د بني الربضون ده داغي خاندان نه ده د المرادي. دا صحابي روایت کې قال داوي قال يهودي لصاحبه یو يهودي خپل ملګری ته ویلا اذهب بنا الى هذا النبي لا ست ما سره دی پیغمبر ته دا کم پیغمبر چې مدینه ته راغله مهاجر دی پیغمبر خو ته ما سره لاړ شه خپل دوست ویلا. نو صفوان ذکر کوي فاتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا يهودي او دا ملګری دا دواړه رسول الله صلى الله عليه وسلم خواته راغلل. فسألاه عن 9 آيات بينات د نبی صلی الله علیه وسلم نه دغه دواړو هغه د نه معجزو او دلایل ته پوسو کو چې موسی علیه السلام تعالی ور کړو. الله قرآن کې ذکر کوي سورۃ اسراء کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات فاسأل بني اسرائیل. الله فرمایي چې موږ موسی علیه السلام ته 9 دلایل او 9 د قدرت د الله تعالی او توحید د الله تعالی او په حقانیت د موسی علیه السلام دا او ته موږ ور کړی وي. وګورئ حدیث ته دا ناغو ته الله پیغمبر بیان کړی. کله چې ته بیان کړی دا دواړه راولګېدل د يهودي او د خپل ملګری د نبی صلی الله علیه وسلم چې وکړو فقبل يده ورجله. دغه دواړو د نبی صلی الله علیه وسلم لاس او خپې دواړه چپ کړل. د الله پیغمبر لاس او خپې دواړه هغه دغه شان ته چپ کړل او هغه دغه شان ته خپل کړل. وقال او دې دواړو ویلا
نشهد انك نبی مونږ گواہی کوو دې خبره اقرار کوو چې یقینا ته پیغمبر د الله تعالی او ستا پیغمبري ستا نبوت دا بالکل حق ده او دا رښتینی ده ځکه د الله پیغمبر هغه ته خبره وکړه دلته دغه شان د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاس او خپې مچ کول چپ کول دا راغله کدا نارواو نو ولې به د الله پیغمبر هغه پرې خودل خدای الله پیغمبر ته مکوې دا کار کنه بل حدیث کې راځي دی باب کې نشته دی مخکې تیر شو دا حدیث وفد عبد القیس هغه چې کله راغله د دوه پیر نبی سلام ته راغلي دي دوی چې کله راغله د بحرین نه دا د بحرین نه یو قبیله و ایمان راوړ او راغلل غاټ حدیث دی دوی چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلل او داخل شول سم دسرا ولګیدل جعلوا يقبلون يديه ورجليه سم دسرا ولګیدل او د نبی صلی الله علیه وسلم دواړه لاسونه مبارک او دواړه خپې مبارک هغه چپ کول او د عزت او د احترام د وجه هغه خپل کول او دی قبیله د الله پیغمبر تم دا ویلا بی ابي و ام یا رسول الله اې د الله پیغمبر د تانه د زمون پلار د تانه د زمون مور زار قربان شي یعنی کدا عمل چې تناروا وي او د سی بد وي حرام وي جرم وي شرک وي نو د الله پیغمبر سلام ته دا وفد راځي ولا سونه ملخ کولی او سره ملخ کولی او دغه شان ته خپې ملخ کولی نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته نوې چې مکوي هغه ته نوې دا کار مکوي یعنی کله کله د عالم دین کله د صالح سړي د مور او پلار دغه شان د سرخ کولول شي د غلا سنخ کولول شي د غیخ پیم کولول شي که خپوته دغه شان سجده به وته نه کې خو خپوته د کولولو د پاره چې ورکده شي هغه د عزت او د قدر نه کوله ان شاء الله د حرام نه روان دي بلکې د جایز عمل دی خدا کله کله کول شي بار بار عادت به د به وسره دغه شان نه جوړي دا بل روایت عبد الله بن عمر ده بارکه او قصه دا ذکر کوي او باغی کې دا خبر راځي فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده ومن نبی صلی الله علیه وسلم ته نږدې شو موږ دا غي لاس مچ کو دا غي لاس مخکل کو دا واقعا دا یو سریه ته نبی صلی الله علیه وسلم دوی لګلیو سریه ته یو جنگ جهاد ته لګلیو الته چې لاړ کله چې دشمن راغی نو دوی ستا مدینه طرف ته خپل مخونه راوګرځول او د مدینه طرف ته راواپس جنگ ونه نو مدینه ته چې راغلل چې کله را نږدې شو لاره کې دا فیصله وکړه دا خو کافر ته شاګردول دا غټه ګناه ده دا مومن مسلمان کافر ته شانه ګرځي یار موږ راو تختو دا به څنګه چل کو نو لاره کې فیصله سي وکړه موږ به اوس مدینه د بل سي حالت کې نه و چې موږ څوک ویني دا خلک ویره لکه تاسو jihad ته تللی وای څنګه به تر اغله jihad خو تاسو ونه کو jihad وکړو کو نو موږ سي حالت موږ راو تختو ځکه د دشمن مقابله نو شکېدلې به ځان برابر وتا نو پدې کې موږ د الله پیغمبر سي حال کې ملاو شو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صرف منګه ویني ک چرته زمنګ دا کار چې مونږ راغلی کدا کار چې ته بده د الله پیغمبر به مونږ نه مخ واړي د الله پیغمبر دا کار زموږ بدو غني نو به ډایرک به ته مونږ زو jihad ته او د قبيله سره کار څنګه جنگ بو سره کو او کچه د الله پیغمبر مونږ ته ډاډ راکاو مونږ ته د الله پیغمبر هر کله ویلا زمونږ دا کار بدو نه غړو نو مونږ د الله پیغمبر ته بس بالکل سره خالد به مونږ ویني کنه نو دې چې کله راغله سار ټیم سار مونږ چې کله وکړو نو د عبد الله بن عمر کې سار مونږ چې کله مونږ وکړو نبی صلی الله علیه وسلم مونږ سلام واچو د الله پیغمبر مونږ ویلو مونږ سلام واچو سلام چې په واچو نو د الله پیغمبر سلام مونږ ته ویلا د الله پیغمبر ته مونږ وی د الله پیغمبر نحن الفرارون مونږ را تختیدلی مونږ دشمن پرې خو دشمن چې ویل مونږ راو تختیدو الله پیغمبر ته نه بل انتم الکرارون روایت کې الکارون نه تاسو را تختیدلی نه است بلکې تاسو دوباره حمله کوونکې څه بل قوم باندې په دې کافرو باندې دوباره به تاسو ورځي تاسو خو ځان برابر وای تاسو خپل ډلې ته ځان نه ورسو چې موږ تاسو ډلې او دلته ځان قوي کوي دوباره په ورځي نه تاسو تخته والا خلک نه استئ کله چې دا د خوشالي خبر هغه ته ملاو شو نو دا ذکر کوي فدنونا من النبي صلی الله علیه وسلم فقبلنا يده منګ نبی صلی الله علیه وسلم ته ورنږدې شو او دا هغه غلاسونه موږ چپ کړل او د الله پیغمبر ته نو چې موږ چپ کوی الله پیغمبر لاسونه بالکل هغه چپ کړو یعنی ټول روایتونو مقصد دا دی چې په وخت د ملاقات کې لاس ملاول دا ملاول شي د وخت په ملاقات کې دغه شان د غاړه هم ورکول شي خدا به کله کله او د وخت دغه شان ته د ملاقات په وخت کې لاسونه او دغه شان ته سر او دغه شان ته خپې دغه شان ته مؤمن مسلمان دا چپ کول شي لکه مور پلار دینی عالم شو صالح سره شو چې دغه شان ته خدا کله کله کول شي عادت او رواج دینه جوړول دا پکار نه دي الله
دې خبرو تاسو موږ توفیق راکړي. وصلی الله علی نبینا محمد.